د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د مسؤلینو د پانګونې او سوداګرۍ خونې رئیس د خوست والي او نورو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کامیر هوایي شرکت له خوست څخه دوبۍ ته 2 طرفه الوتنې پیل کړې. دغه هوایي شرکت تېره یکشنبې په مستقیم ډول له خوست نړیوال هوایي ډګر څخه دوبۍ ته خپله لومړنۍ الوتنه وکړه چې په اونۍ کې به 2 الوتنې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځ له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ښار ته ترسره کوي. بسا جای خوشی هست به مردم افغانستان، به امارت اسلامی افغانستان، به مردم شریف و نجیب خوست که پروازها از اینجا شروع میشه و بیشترین مسافری هم که ما داریم از بصوب امارات متحده عربی و کشورهای عربی از امی جغرافیا است. دا پرواز به د افغانستان په اقتصادي شهرزا کې لکه خوست چې د ټول افغانستان په د افغانۍ په ثبات کې د دوی رول ډیر ثابت دی. یعنې زه درته وایم هغه پیسې چې د خوست د خلکو د مشروع ګټې څخه افغانستان ته راځي د افغانستان په ثبات کې ډیر مثبت رول لوبولی دی. انشاءالله دا پروازونه به هم مثبت رول ولوي. شرایط اوس دپاره مساعد ده چې دا پروګرامي پرواز بغیر د کوم کنسلیشن نه شروع شي چې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځ کې موږ دا پلان لرو. د دې نه هم انشاءالله تعالی کوشش کوو چې د زیات سي. د خوست نړیوال هوایي ډګر څخه د الوتنو په پیل سره عربي هیوادونو ته د سفر پر مهال د مسافرو لپاره ګڼې اسانتیاوې برابرې شوي دي. مسافر خوښ دي چې له یاد هوایي ډګر څخه پرته له ځنډ سفر ترسره کوي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې مونږ د خپل خوست هوایي ډګر څخه انټرنیشنل ایرپورټ څخه مونږ دوبۍ ته خپل سفر لرو. خو بیا د لیارو ډېره ستونزې وې سره تکلیف و. اوس ماشاءالله ډېر خوشحاله یو. داسې که نږدې لاړ مو ته روزو ډېر سهولت کې روزو ډېر خوشحاله یو. دا په داسې حال کې ده چې آریانا افغان هوایي شرکت هم تیر کال د لومړي ځل لپاره له خوست نړیوال هوایي ډګر څخه د هیواد دننه او بهر 2 طرفه الوتنې پیل کړې وې.